نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړې د نن ورځې تازه لاندو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر غنی وایي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره نن په ار کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه. موږ ته یې غواړي ځان ته یې نه غواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار او یا ګوند حاضر دی چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومني؟ نو دلته د وضاحت وي. زموږ اساسي قانون اسلامي ترین قانون په نړۍ کې دی. موږ ته یې غواړي ځان ته یې نه غواړي. ځان ته یې وغواړئ نه موږ ته. د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ دې ډلې ته تبلیغات کوي. پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. بل لور ته په خوست کې د خوست والي طالبانو ته وویل د سولې تڼۍ نه امریکا راتړي او نه پاکستان. خوست کې به جرګه شو. د خوست چارواکو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې افغان دولت سره د په دې ولایت کې د روغې جوړې د خبرو اترو لپاره کینی. دوی ویل غوره ده چې دواړه خواوې د پردیو پر ځای د خپلو قومي مشرانو او دیني عالمانو په منځګړیتوب خبرې وکړي او ټولو ستونزو او کشالو ته سوله ییزه حل لار پیدا کړي. نن سه شنبه خوست والي محمد کټوزي د لوی اختر لمونځ کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل په تاریخي لحاظ تر بل هر چا په خپل افغانان خپلو ستونزو ته ښې حل لارې موندلی شي. محمد کټوزی زیاته کړه زما پیشنهاد د هغه چا ده چې د طالب په تنظیم کې ځان بولي یا د دولت مخالف ځان بولي داسې په ډاګه ورته وایم چې راځئ په خوست کې به سره کینو. د هر چا په واسطه چې راځئ د حاجي صاحبانو یا د علماو په واسطه راځئ راشئ کینو خبرې به سره وکړو بیرته مو خپل ځای ته په ضمانت رسوو. که موږ په خپله سره وغږیږو هیڅ مشکل هم نشته. د تڼۍ نه امریکایي راتړي نه روس نه پاکستان او نه ایران. راځئ په خپله سره کینو. په خوست کې د اختر لمونځ کوونکو ویل لوی اختر ته د ټولو افغانانو تمه ده چې د دوحې په خبرو اترو کې به د جګړې ښکیل طرفونه یوې نتیجې ته ورسیږي، خو د تیرو کالو په شان دا غوښتنه بیا هم یوه هیله پاتې شوه. نوم مې شیرین درمان دی، د خوست اوسیدونکی یم. په اول کې خو ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. موږ له اختر وړاندې خوشبینه وو چې په دې اختر کې به ورباندې او سوله کیږي، خو زموږ د تامې خلاف کار وشو. خو بیا هم دې ته خوشحاله یو چې د اختر اوله ورځ مو د امن په فضا ولمنځله او خدای دې وکړي چې پاتې ورځې هم د سولې په فضا کې تېرې شي، ځکه ټول وطنوال مو له اختر وړاندې غمونو ځپلي دي. په هر کلي او کور کې یو چا ژوند له لاسه ورکړی دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید سوله قایمه شي او د مې ورباند وشي. د خوست اوسیدونکی وکیل خان افتاب وایي د ولایت کې اختر په امن کې پیل شوی او د دوی هیله دا ده چې همداسې د امن په خوښۍ فضا کې سرته ورسیږي. بل ورته په خوست کې میشت امنیتي ارګانونه د لوی اختر په آرامۍ د لمانځنې لپاره په مرکز او ولسوالیو کې خپل تدابیر ډېر کړي دي. خوست امنیه قماندان سمنوال سیف الله سرحدي په خپلو خبرو کې د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې خپل اختر ډاډمن او په خوشحالۍ سره ولمانځئ. سرحدي زیاته کړه خوست میشتې ولسونو ته به د امنیت په خاطر یو ډاډ ورکړم چې انشاءالله زموږ ټول نظامي او کشفي ارګانونه د تاسو په خدمت کې دي. په ټوله معنی د خوست په سطحه امنیت تامین کړی دی. تاسو ډاډمن اختر ولمانځئ او کورنیو سره خوشحاله اختر تیر کړئ. انشاءالله ډاډمن امنیت شته، تاسو ښه اختر ولمانځئ. خوست چې د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې راځي، خلک د اختر تر لمانځونو او قربانیو وروسته د اختر مبارکۍ لپاره د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو ته ورځي. په وروستیو کلونو کې یو شمېر میله ځایونه او لرې سړو سیمو ته هم د ځوانانو تګ دود شوی دی. حکمتیار وایي ځینې هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د ملیشو ملاتړ کوي. ځینې هیوادونه په افغانستان کې د ګډوډیو جوړولو او خپلو ګټو د پاللو لپاره د ملیشه جوړونې په لټه کې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اختر په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي چې ملیشه جوړول او روان تاوتریخوالی د هیواد په زیان دی او دلته به د جګړو د دوام سبب شي. نوموړي وویل چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د ملیشو ملاتړ کوي او په خبره یې له دې لارې غواړي دلته خپلې ګټې او جګړې وپالي. نوموړي په ښکاره د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې خپلسري وسلوال به هیواد له یوې بلې ستونزې سره مخ کړي.
حکمتیار دغه راز پر حکومت تور پورې کړی چې ګواکې سولې ته ژمن نه دی او په دې برخه کې هڅې د پام وړ نه دي. امریکایي پوځیان د افغان جګړې په اړه وایي د زرګونه کسانو د وژل کېدو له امله له خپلو کړکېړنو سیاستوالو کرکه لرو. امریکایي پوځیان وایي په افغانستان کې د نامعلومې او بایلل شوې جګړې له امله له خپلو کړکېړنو سیاستوالو کرکه کوي. رویټرز د افغانستان د 20 کلنې جګړې په اړه له ځینو امریکایي پوځیانو سره مرکې کړې دي او دوی ورته ویلي چې په افغانستان کې 20 کلنه جګړه مبهمه وه. د جیوسن لیلی په نوم د امریکایي د ځانګړو ځواکونو یو افسر چې 14 کاله په افغانستان او عراق کې نظامي ماموریت ترسره کړی ویلي پوره 20 کاله په جګړه کې تیر شول خو هغه هدف چې لپاره یې امریکایانو مبارزه کوله ترلاسه نه شو. د په وینا د دوی د طالبانو له منځه وړل غوښتل خو داسې ښکاري چې امریکا ماتې وخوړه. لیلی زیاته کړې چې د خپلو لسګونه ملګرو وژل کېدو د میلیارډونو ډالرو لګښت او په پای کې د مبهم علت له امله له افغانستان وتلو ته خفه دی. هغه وایي په جګړه کې له دواړو لورو زرګونه کسانو وژل شول چې پایله یې معلومه نه ده او دا هر څه د حیرانتیا وړ دي. دغه امریکایي پوځي ویلي چې خپل هیواد ورته ګران دی خو 20 کلن ماموریت او بیا د افغانستان پرېښودو ته په کتو له خپلو کړکېړنو سیاستوالو کرکه لري او په خبره یې دوی د زرګونه انسانانو د وژل کېدو مسؤل دي. او ولسمشر غني وایي طالبان اسلامي او ملي مشروعیت نه لري د زور خبرې کوي سولې ته نیت یې نشته. د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان نه اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پرېکړې اخلي. محمد اشرف غني چې پارک کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په اختریز پیغام کې ویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري. غني زیاته کړه په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته. موږ دا پلاوی ځکه ولیږو چې اتمام حاجت وشي. موږ ته په واضحه توګه هم د سولې نیت لرو او د سولې اراده او هم سولې ته قرباني ورکړې مګر طالبان د سولې نیت او اراده نه لري نو پر دې اساس موږ باید تصمیم ونیسو. غني دا هم ویل چې د راتلونکي 3 او 6 میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو شوی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي پلان وضعیت ته بدلون ورکړ خو جزیات یې ورنه کړل. 2 ورځې مخکې د عبدالله په مشرۍ یو افغان دولتي لوړپوړی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره د 2 ورځې مذاکرات وکړل. ګاډه اعلامیه خپره کړه او دواړو لورو د خبرو پر دوام ټینګار کړی. د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ساکل اختریز پیغام په ملي والي را څرخېده. محمد اشرف غني ویل که څوم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید د ټول تیر هیر کړو او تر یو چا تر لاندې له جمهوریت دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس غني زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم دا یعنې غني د معاملې نیت لري نو په دې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وشي. دی وایي هغوی چې د خپل نظام او ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه کوي موږ چمتو یو چې له ټولو ګټو واخلو. دوی ولسي پاڅونوال باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا پیغام باید د ټولو ته روښانه وي چې نه په دې هیواد کې خپلسري او نه هم ملیشه جوړولو ته اجازه شته. غني ویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل شوي حکومتونو له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلي غني په خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې شوې. محمد اشرف غني دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالب حکومت ومني څه چې په پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي او پاکستاني رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم ویل چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاوه افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دی. د خلاصون طالبانو ته یو فرق پلاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. د ښکاره اراده ده چې د دوی حکومت د سولې پلاوی د طالبانو له پیاوړي پلاوي سره په خبرو پوښتو. مجاهد اختر په لومړۍ ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سولې په درشل کې دا ډول څرګندونې او دریځونه د سولې نیت نه څرګندوي. موږ طالبان د سولې اراده لرو خو مقابل اړخ حکومت یې نه لري. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بند ازاد کړي دي. خو په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي په ارګ کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار 3 توغندي ولګېدل. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا و د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علامه مل شه.